العسقلاني فتح الباري کې لیکلي والذکر على 7 انحاء ذکر دا په وو طریقو باندې په وو طریقو به دا غي تفصیل لیکل لري موږ به اجمال راوړو هغه فرمایي وي ذکر العینین بالبکاء دستورګو ذکر چې کوم دی دا په جړا باندې دی زمونږ هر اندام د الله جل شانه د طرف نه مطالبه ده چې موږ د رب العالمین ذکر په هر اندام باندې هر اندام سر نخپو پور هغه وی ذکر په اوه طریقو باندې دی یو سترګې دي وګونه دي جبه ده زړه دی بدن دی دا نور اندامونه د هر عضو او د هر اندام خپل خپل ذکر له رب العالمین په یادې د انسان لوی بدبختی وای دا د یو عالم لیکلی چې د اغنا وخه بغیر د الله د ذکر نه تیری دا د انسان لوی بدبختی ده د الله جل شانه د طرف نه د انسان لريواله دا دی چې دغه وخت تیریږي او د رب العالمین یاد پکې ونشي مونږ په ځان سوچو مونږ الله ته څومره نږدې او الله نه څومره لري څومره که زمونږ د بدن لکه چې دا اوس را روان اقسام ویما چې دا زمونږ نه د الله په ذکر کې څومره استعماليږي او څومره نه استعماليږي کداغه اندامونه زمونږ د الله جل شانه په ذکر کې په دغه طریقه استعمالې دا بیا موږ الله ته نږدې او کداغه اندامونه زمونږ د الله جل شانه په ذکر کې کم استعمالې یا نه استعمالې دا په دغه درجه کې موږ د رب العالمین نه لري او دغه درجه کې زمونږ بدبختی ده نو هغه فرمایي وی ذکر العینین بالبکاء دستورګو ذکر دا په جړا باندې چې رب العالمین ته سره وجاړي منګه دغه مو درد وجنه جړا راځي منګله د خفقان د وجنه جړا راځي یو بل یو دنیوي مصیبت د وجنه منګله جړا راځي لیکن منګله د الله د یری د وجنه جړا راځي وجه دا د زړه کلک شي دي ثم قصد قلوبکم د زړه د سخوالي او اهم سبب او یو اهم علامه ده چې د رب العالمین د یاد د وجنه د الله د ذکر د وجنه به تعالی جړا نه درځي اخرت برا یادې جړا به درځي قبر تذکرہ به کېږي جړا به درځي دا د زړه سخواله نو د سترګو ذکر دا د رب العالمین د پاره په جړا کول دي ځان له په سوچ وکا چې آیا په دې سترګو باندې ما د الله څومره ذکر کړی جړا زمون څومره شي کال را یاد کړی دی شي د الله د یری د وجنه دی ټول کال کې نه جوړي ټول کال کې زندگی را یاد کړي ته برنا چې یو ځل نیم دی جوړي یا بم د یری سترګو ذکر خو زمون دغه درجه کې وذکر الاذنین بالاصغاء او ذکر د غوګونو چې دی دا په اصغاء باندې دی اصغاء معنا د الله کتاب ته د الله جل شانه د دین خبره ته وګي خودل هغه ځل کې راوستل په دې نیت اورېده چې مال پیدا راځي هغه ته وګړول هغه ته وګي خودل هغه په توجه باندې اورېده سوچ بزان پکار دے څومره بیانونه کیږي څومره درجه کې وو موبایل کې بعضی کسی راشي اخیل ولو بعضی خبره راشي اخیورو بعضی کسی اخوادي خارجي هغه خګورو خو کله بیان خبره راشي موږ څومره درجه کې اورېدلې ته وګورئ ته سوچ وکړه چې ستاسو هغه د الله جل شانه په ذکر کې په دغه طریقه باندې په څومره اندازه باندې هغه څه دی هغه استعماليږي او څومره نه وذکر اللسان بالثناء او د جبه ذکر دا په جب دا په ثنا باندې دی په ثنا رب العالمین حمد ثنا ول تلاوت کول سبحان الله په ویل الحمدلله په لا اله الا الله په دا په ویل دا د جبه ذکر دی دی باندې سوچو کدا ذکر زمونږ لګیری چې گزاره کوي په نسبت د نورو باندې خو بیا هم کم دی ځکه موږ تقدیری مقیم راوي کې چې رب العالمین ذکر وکړو په غت کې تیر هغه موږ پر شدر شکه تیر په خندا کې تیر په سوچنه کې ذکر وذكر البدن وذكر البدن بالوفاء د دې ټول بدن ذکر ستا په وفا باندې دی وفا دا معنا ده چې رب العالمین تعالی دا بدن درکړی دی دا په داسې اندازه باندې استعمال کا لکه څنګه چې د رب العالمین غواړي وفا هم دې ته وایي چې تاسو یو کس یو خبره وکړي او تاسو سره وفاداری وکړي یو کس ته امانت درکړي او ته پورا ادا کړي رب العالمین موږ ته د اندامونو امانت راکړی دی چې دا موږ په هغه طریقه باندې استعمال کوو په کومه طریقه چې رب العالمین را غواړي سر نه ولا تر کو پورې ټول بدن دا بل وفا د دې ذکر په وفا باندې دی چې رب العالمین ته په هغه طریقه باندې واپس کو په کومه طریقه چې را غواړي و ذکر
کوم دی دا په خشوع باندې دی چې زونه کې څه راشي خشوع راشي یره پکې راشي د رب العالمین یره من کې د دنیا یره شته د یو سیز یره ده د بل سیز یره ده لیکن من کې د رب العالمین یره کماله دا الله جل شانه نه د یری طریقه غدا ده او علامه ده چې کله تعالی د ګناه مقرش او دغه ځای کې ته د ګناه نه هغه اقناع وکي ځان ته را بند کې را کنټرول شي پوهې شي چې تاسو کې د الله یره شته او کله چې ګناه راځي او ته په ډاډه باندې ورځي معلومي کې چې ځل کې د الله یاره یاد نشته او یا کما ده دا ذکر موږ نه پاتې دي د زړونو ذکر چې دا ډیر ضروری دی خشوع الله تکول عاجزي الله تکول الله جل شانه ته چې کوم دی نو هغه خپل ځان ذلیل کول خشوع زړه کې د الله یاره او خوف په زړه کې راوستل چې دا ډیره اهمه خبره ده چې بل پر زمون زړه د الله یاره یو ځل کوزه شو نو چرته به وغد الله نه فرمانی ونه تاسو وګورئ کې یو ځای کې موږ ته چا ویلي دي چې کله ته کیمرا لګېدلې ده کیمرا خیال کوا څومره په احتیاط بلاس کړو څومره په احتیاط به قدمونه اخلو څومره په احتیاط به خپل استعمالو لیکن د رب العالمین د طرف نه موږ ته کیمرې لګېدلې رب العالمین د عرش نه بره موږ ګوري او شپې موږ ګوري د ورځې موږ ګوري په تیارې کې موږ ګوري په رڼا کې موږ ګوري یو حال زمون د رب العالمین د علم نه پټ نه دی نو کدا زمون ژوند ته کوزه شو څونه خوشو به زمون ژوند کې راشي څومره یره به زمون ژوند کې راشي نو د زړونو هغه عبادت او د زړونو ذکر هغه خشوع دا په دې باندې ده وذكر اليدين بالعطاء او دا الله سونو ذکر چې کوم دی دا په ورکړه باندې دی ورکړه یوازې پیسو ته نه وای ورکړه دې ته وای چې تا ته مقابل کې څوک څنګه محتاج دی حق احتیاج له پورا کول په خپل لاسونو باندې کله به د پیسو ضرورت دی دا والا پیسې کله به چې کوم دی نه د خدمت ضرورت دی خدمت کله به هغه سره چې بوج چې تول ضرورت دی هغه کله یو شی کله بل شی استاد الله سره ضرورت هغه ترایي لہذا وذكر اليدين بالعطاء او د سونو ذکر دا په ورکړه باندې ورکړه یعنی معنا دا نه چې خلکو سره احسانات کول خلکو سره چې کوم دینو هغه د هغه حاجات پوره کول د هغه مالی هغه بدني کفاره طریقه باندې د حاجات پوره کول دا ضروري خبره ده دا سونو وذكر الروح بالتسليم او د ذکر د روح چې کوم دی دا برمن بدن کې چې کوم روح دی بالتسلیم دا په تسلیم باندې دی او دغه شان چې کوم نه په قناعت باندې دی چې من الله جل شانه ته د خپل روح ور تسلیم کو کوم خبره چې د الله تعالی طرف ناراضي باقي ته من تسلیم یو کوم حکم چې د الله تعالی طرف ناراضي هغه ته من تسلیم یو زمونږ د روح ته تسلیم که خراجي که بد راضي الله جل شانه حمد بعد تیم هر وخت الله جل شانه په حمد ویل دا بدن دا روح دا د الله جل شانه د پاره د څه غنل چې بس د الله نه چې ارسه کوي هغه څه یو عالم لیکلی دی